پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالله کاکړ دا بیان ورکړی دی، یو پنجابي میډیا ده، چې که ریاست راولاړ شي، حکومت راولاړ شي، زما مور رمړه کې، نو زه هېڅ حق نه لرم چې بدله دې واخلم. نو زه دا پوښتنه لرم، که د هغه حکومت راولاړ شي، ستا د پښو معاینه چې دی هغه څه بوځي د مړی کې، نو ته بیا هېڅ احتجاج نه کوې؟ تا څنګه زوی دی؟ تا څنګه میړه دی؟ تا څنګه غیرتي سړی دی؟ تا ویلي ول چې په وزیر اعظم هاوس کې تر ټولو پسندیده ځای چې دی زما هغه دغه بیډروم دی، ویډیو خو پر یوټیوب پرته ده. نو په دا بیډروم کې آیا کیمرې هم لګېدلې وې؟ آیا دا بیان په هغه تناظر کې چې ورته وګورې څه مجبوري خو نه ده؟ مور د پښو لاندې جنت وي. دا څنګه زوی دی چې د خپل جنت چې دی ورانېدو ته تیار دی او د دوی سره په دوژخ کې خوشحاله دی؟ یو وخت امریکن وزیر خارجه ویلي و چې پاکستانیان د ډالر دپاره خپله مور هم خرڅولی شي. نو آیا دا بیان ته اوس صحیح ثابته؟ و تا ته لږ غیرت پکار دی، لږ شرم پکار دی. ته واقعي پښتون یې که نه یې وروره؟ که یو په توګي سره غلی وروره، ستا شجره ګسره سته که مازې په مسلم باغ کې مازې یو انټري وسوله د انتخابات دپاره چې دا انګوا مطلب خاندانو قبیل دی معلوم دی که نه دی معلوم؟ ای د افغان دشمنه، پښتانه او بلوچان په خپل مجلس کې د مور او د ښځې نومان ګسره اخلي نه. دا یو پیغور دی. تا خپله مور په ټوله جهان کې چې دا هغه وشرموله. خلک اوس وروره میمس جوړ کړي دي، وروره وایي رضیه ډاکوګو مې پس کړي، رضیه ډاکوو مې پس کړي. دا څنګه وروره غیرتي ځوان دی؟ دا څنګه غیرتي بچی دی؟ دا ستا بچیان ګسره و تا ته څه نه وایي چې هلکه دا د پلاره د خپل مور په باره کې دې څه ویلي ولو نه؟ زه دا وایم دوستانو، څوک چې د خپل مور حق نسی راوړی، د خپل د مور بدله نسی اخیستی، د خپل مور د عزت حفاظت نسی کولی، هغه به کوم لره څه عزت راوړي؟ د کوم د حق حفاظت به څه وکړي؟ ته به هم وروره سبا به ضلع کلاسیپلا یا په برشور کې به ولاړ یې، د انتخابات دپاره به الیکشن چې دی هغه ګټې په فام سینتالیس باندې به کامیابه کېږي. دا دی ستا غیرت، دا دی ستا حیا، دا دی ستا پښتونوالی چې په خپله مور خوا نه به دی. نو ته به د کوم لره څه حق راوړې؟ د کوم په حق به ته څه خوا بده کې؟ موږ خپله ولره په د وټساپ ګروپو کې خلک سره ګپې پر کوي، خندا یې پر کوي، وایي دا څنګه وروره ستی پښتون دی؟ موږ اریان یې وروره دا اوس موږ یې اوس دفاع وکړو که د هغه پردي خلکو سره په جنګ اخته سو؟ ای د پښتنو چې نیمه پیته پزوله هغه یې لا هم پسې راپرېکله.